د پکتیکا د ورګونو ولسوالۍ څخه څلورو نورو ولسوالیو ته غځېدلي سړک خرابوالي خلک له ستونزو سره مخ کړي. د پکتیکا ولایت جنوب ختیځ سروبي، ګومل، برمل او شکین ولسوالیو یو شمېر خلک وایي چې د ورګونو ولسوالۍ څخه غځېدلی عمومي سړک خرابوالي د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ځایي خلکو او موټر چلوونکو په خبره چې د سړک خرابوالي له امله د 1 ساعت لاره په 3 ساعتونو کې طی کوي. یاد سړک د تیر حکومت پر مهال جوړ شوی و، خو د نه پاملرنې او سیلابونو له امله یې 6 لوی پلونه او سړک په مکمل ډول تخریب شوي دي. یو تن موټر چلوونکي محمد علي په ژواک ته وویل چې د سړک د خرابوالي له امله پرې په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. هغه وویل دا ډېره بربده ده، ډېره غونډه کاډي دی څنګه 1 ساعت لار ده، 1.5 ساعت لار ده، ور 2-3 ساعته وایي کنه غونډه کاډي ده. موږ دا غوښتنه ده چې دا روډ سم پوښ شي یا دغه کوم پوښ شي چې دا موت کړی شي. دا څخه مليار صحیح ده. د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي مومن هم په ژواک ته وویل چې د ورګونو ولسوالۍ څخه نورو 4 ولسوالیو ته غځېدلی سړک خرابوالي له ستونزو سره مخ کړي. هغه وویل چې د سړک د خرابوالي له کبله خلک ناروغان په اسانۍ تر روغتونه نشي رسولی. په د لاره باندې زه اوس روان یو سید ډېره زیاته خرابه ده. داسې خلک شته چې موټر نه لري. د اوس دغه روډ له لاسه د موږ بیولته بازار کې په قرضم ورکاوه، خو د موټر هم خرڅاوه. بیا داسې خلک شته چې د 2 روپۍ درک نشته چې رسیدګي وکړي. بیا که بل څوک یې ولري چې کومک ورسره وکړي د لارې له یې راوړی نشي. بیا که مریض راواخلي چې بازار ته یې رسوي، ورګون ته یې رسوي، دلته خو داسې خاص شفاخانې نشته چې مرکز ته یې رسوي، مریض په لاره کې نقصاني شي، مړ شي. ډېر تکلیف سره موږ د خلک مخ یو، لږ نه ډېر مخ یو، خو باید څه داسې راته جوړ شي د سیارې کار راته کړي خو چې سم یې راته وکړي. داسې نه چې خالي په ده باندې پاسه لږ کې پاشې راته وکړي چې دا سم کښلی لرې کې ویې غورځوي. دلته ورې 10 قومونه پراته دي، په غرو کې د خلک پراته دي، بیا د ډېر تکلیف سره مخ دي او دا لاره ډېره مشکل ده. نور چې موږ موټر رانیسو 10,000 روپۍ تر دغه سروبي پورې راځي نږدې، هغه هم په نیمای کې ځینې پساوه شي، ځینې سروبي ته راسره ورسېږي. مریضان که په 100 کې 2 روغ راورسېدل کنې نور نقصاني شي. نور له دغه سره ډېره مشکل لرو. دغه مهرباني هم که وکړل د روډ هم راته جوړ کړو، نور تاسې نه به ډېر خوشحاله ډېر به راځي. په ورته وخت ولایتي چارواکي هم تاییدوي چې د ورګونو ولسوالۍ له بازار څخه نورو 4 ولسوالیو ته غځېدلی 40 کیلومتره سړک خراب دی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. د پکتیکا ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد اکبر عادل وویل چې د یادې لارې په اوږدو کې 6 لوی پلونه هم په مکمل ډول تخریب شوي دي. نوموړي وویل چې د څنګه د ورګون ساحه ده او د سروبي سړک ده، ورسره د رباطه پورې تر انګور اډې په لاره باندې 40 کیلومتره لاره ده چې هغه ډېره تخریب ده، مشکلات زیات دي. هلته 4 غټ پلونه دي او 6 غټ پلونه دي او د دې په باره کې موږ د ډېر وخت لپاره انشاءالله کوشش هم کړی ده، کوشش هم کوو چې دا لاره په اساسي ډول باندې ورغوو انشاءالله د بودیجې په شتون کې. نو دا لار خو د تجارت په لحاظ باندې غټه لاره ده، ځکه چې له یو هېواده سره پرته ده د انګور اډې په بندر باندې، او په دې لاره باندې تقریبا 8 ولسوالۍ ورباندې لاره په باندې سپاره ده. د خلکو مشکلات که دا جوړه شي انشاءالله ډېر به باندې حل کېږي. او ورسره یادونه که دا وکړو چې موږ په امیرالمؤمنین ته د دې لارې په باره کې سړک په باره کې پیشنهاد کړی دی او د امیرالمؤمنین لخوا یې پیشنهاد منظور شوی دی. موږ ته د تخمیني براود امر کړی دی، تخمیني براود یې موږ کړی دی، هغه هم د خپل وزارت مقام ته راغلی دی چې په داسې سلسله باندې به ځي د امیرالمؤمنین مقام ته. انشاءالله امید ده چې د دې لارې دپاره به انشاءالله یو تصمیم نیسو. د رسمي معلوماتو له مخې په یاده لاره د 4 ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ ترڅنګ له پاکستان هیواد سره د انګورو اډې دروازه باندې تجارت هم ترسره کیږي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره